وې کومه طریقه سره استعمال کې جستر حفاظت وشي یو خدا معنا چې ته مخره دارا ولا چې زمونږ د الله امر دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم چې تاسو د خپل نظرونه کته کوي توجه دی خو کته کوي د الله امر مخره ولا ویم د شي وایا کچرته زه بد نظری وکما الله بس مانه علم والی دریم دق الله ما د خپل نظر نه وغورځي څلورم الله بس ما د عبادت خو نوران او پنځم د شي وایا کزن د پردیس زنانه له وګورم د شي ځوان بل الله پیدا کی چې هغه اسما زنانه له وګوري مصدر د حاکم کې روایت دی مسند احمد کې قرطبی نقل کړي تر وو ونیم سو کال پورې الله به زمونږ د انتقام علی پریدیم نه مگر کچا په شرق باندې توبه وی صلی الله به بخي امام الشرح المانی کې لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک یو قیوم مفسر دی ولا تقربوا زنا د آیات په تشریح وی شړی چې د آیات باندې څنګه نظر ورغی هغه واقع ذکر کړي وی خپل ولوري او ډېر ناشنا زیوراتو باندې آباد کړو په بازار کې وګرځو زنانه لوي ویلي بډای لا چې ارچا وکترنو ارچا بستري حقته کولی چې کور لکه داخلي دی په دې وخت کې ځوان ورته مخله ودرې شو ودرېګا کار می سره دی وی غاړې د خځنه واخسته یو طرف او بل طرف خپل کړه او نور خوشی کړه ویزه ودا کله چې الوسی سے فرمایي ودا زنانه چې کور لراله نو دې سړیونه پښتنه وکړې دې سړی بډای نشي زمانه دې لور سره خلکو څه حرکت وکړي وی چې ارچا بل دره د خپل نظر ښکته ساتل سیوالي او ځوان چې هغه غاړه واخسته یو طرف او بل طرف خپل کړه وسترګونه وټ کې لاړې قسم په الله زه چې کله بالغ شوم ما چرته غلط حرکت نه کړې مګر زنانه ماته غاړه خسته یو طرف او بل طرف مې خپل کړي او الله دغه انتقام باندې واخص څه مطلب کوم چرته بر دې زنانه لاس وراوړو دغه به عزت مو وکړي بل قرآنی فیصله دادا دا یاد ساته چې موږ زنانه سره به شي عمل کیږي یو بل واقع سره نقل سره په سفر باندې تقریبا 300 میاشتې بار یو ورځ په ځړ کې دا خبره شیطان ورواچل چې کې دی سفر کې او دې زنانه سره ته جنا وکړه څوک تا ګوري سورې یوسف کې الله دا تربیت مونږ کړی چې یوسف یو ځوان دی او حسین دی د دنیا نه مې حسن مونږ الله ورکړي مسافر دی هیڅوک خپلوان نشي چې لکه دا رسوم شي هیڅوک څه پیژني لکه بعض خلک اوس چې لکه خارج د بلاو شل د بجنونه کو څومره ګوري دا الله خو مونږ ګوري افضل الايمان ان تعلم ان الله ما كهت ما كنت بهترین ایمان دا چې الله ارجه مونږ ګوري او زنانه مونږ طلب کړي او زنانه د بادشاہ زنانه دا او کوټم بندره هیڅوک شته نه سوا د الله نه او غلام د څه ورته وي دا وش وې دروازه مې ټک ټک کړنو ایسه بلړه کې دا خبر رااله چې الله مې راګیر نه کی و تختیدم وې شکر سرور پنځه مې شروع سره رم کورلا خپل وړونه مې پښتنه وکړه د ژوند باره کې چې صورت حال وي بس که ژوند تیر شو دا به څه خبره تیر شو څنګه وې شپو د شپونه په عمر وخت کې په پلانې شپې یو سړی ما دروازه ټک ټک کړې چې کله بار وروته مې څوک نو دې سړی معلومه کړې وکړه ال تما چرته غلط حرکت کړې وې دلته ګور سړی تیارو بس دا خبره مخه راوړه د زموږ د لپاره زموږ سوز لپاره خو پرېز دی به به شي د مالت نظر